دا یو ورور سوال کړی دی چې دلته سعودي عرب کې چې کله فرض لمونځ وشي نو اکثر خلک استغفر الله نه اذکار شروع کوي، الله اکبر نه وایي، او زموږ ملکونو کې الله اکبر وایي. بیا د علماء په منځ کې اختلاف دی، نو وایي بعض الله اکبر وایي، بعض استغفر الله وایي، نو موږ به څه کوو؟ الجواب، په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، یو دا چې ان رفع الصوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. یو خو دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې داسې و چې دا سلام نه بعد چې کوم ذکر دی دا به په تیزه ویلی کېدو، د سلام نه بعد چې کوم ذکر دی په دې به جهر کېدو، دومره جهر چې خوا کې دوه درې کسان دوی اوري، او په دې باندې عرب عمل کوي، عرب په دې باندې عمل کوي. زمونږ خو دا پرېږده چې ذکر په جهر سره وکړي، چې ذکر وکړي ښه ده، چې صرف دا ذکر وکړي دا هم غټه خبره، ځکه چې هغه دوه کاره کوي اکثر، څه یا ډایرکټ پاسي سنتو ته نه، او یا په تندي باندې لاس ایږدي، او دواړه صحیح طریقې نه دي، یا خو ډایرکټ پاسي. لا دا پرېږده، یعنې بعض پکې موږ لیدلي دي چې امام لا ګس طرف ته سلام پورې نه ګرځولی، دی بیا ولاړي سنتو ته، نو دا کومه طریقه شو؟ حدیثونه موږ بیان کړي دي باب کې ډېر، خصوصا د مشکات په درس کې چې فصل به راولي د فرض لمونځ او د سنتو په منځ کې، فصل فرق به راولي. فرق په څه سره راځي؟ اذکار به وکړي، یا ځای بدل کا، یا خبرې اترې وشي، پته ولګېده چې دا سړی اوس سنت کوي، او ته د فرض منځ نه به ډایرکټ ودرېدې، نو یو نقصان خو دې دا وکړو چې اذکار دې نه لاړو. دویم چې د بهر نه څوک راشي نو دی به فرق وکړي چې دی به فرض ولاړ دی که دی به سنت ولاړ دی. ښکاري خو داسې لکه اوس د ماښام لمونځ 3 رکاته دی، سلام وګرځېدو او دی ډایرکټ ودرېدو، داسې ښکاري لکه دی چې 4 رکات پسې بل کوي او 5 رکاته کوي دی کس. نو زموږ خلک یا دا طریقه کوي او دا غلطه ده، او یا ډایرکټ په سر باندې لاس کېږدي، یا قوي شروع کوي، دې سره ذهن تیزېږي. وی دا جی بعضو مولیان دا لکھي، وی دا جی تجربی خبری دی، یو ذکر په چا باندې لازمول بیا د هغې دپاره خاص ځای خو چې د مانځه نه بعد به وي او دومره به وي، په دې طریقې سره به دا دلیل غواړي، دا په تجربو قصې نه چلي، د تجربو قصې نه دي. نو د دواړه کارونه غلط دي. د دې حدیث نه دا مسله ثابته شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په دې ذکر سره به جهر کېدو، دا راجح قول دی، دې سره به اواز لږ اوچتېدو. دویمه دا په صحیح بخاري کې دا روایت دی چې كنت اعرف انقضاء صلاة النبي صلی الله علیه وسلم بالتکبیر. عبدالله بن عباس وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لمونځ به ما ته څنګه پته لګېده چې ختم شو، چې کله به تکبیر وویلی شو. وجه دا و چې عبدالله ابن عباس به شاته ولاړو، ماشوم و که نه، هغه وړوکی و، هغه به شاته اخري صفونو کې ودرېدو، نو نه به خبرېدو د اولني صفونو نه، خو چې کله به خلکو تکبیر ووایي الله اکبر، نو هغه به پوه شو. دلته اختلاف د علماو پیدا شوی چې د تکبیر نه څه مراد دی. نو بعض علما خو واضح خبره کړي تکبیر نه مراد الله اکبر دی، سلام چې به وګرځو الله اکبر به وي. خو نو هلته بل حدیث کې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به استغفر الله وي، نو صحیح دواړه جمع کېدی شي، جمع کوو داسې چې اول تکبیر ووایه به استغفار وایه. زما خو خپل ځاني زړه په دې مطمئن دی الحمدلله چې اول تکبیر دی بیا استغفار دی. او بعض محققین علما دا غوی دا قول دی چې نه، د
د تکبیر نه مراد هغه د الله لویي بیانول دي نو ذکر چې ته کېښوده ټول د الله لویي بیانول دي نو شروع به هغه حدیث عملي کو کوم کې چې دا دي چې پیغمبر به استغفار وي ښه نو د تکبیر سره څه کې وایي د استغفار هم تکبیر دی د الله لویي بیانول دي استغفر الله استغفر الله استغفر اللهم انت السلام دا څومره اذکار چې وي د الله لویي بیانول دي ته چې د الله نه بخانې غواړې او ته چې د الله حمدونه بیانوې ته چې تسبیحات بیانوې خو د الله لویي ده ټوله که نه نو د عبدالله بن عباس مطلب دا دی چې د مانځه نه بعد به د الله لویي بیانولی کېده په دې سره به ما ته پته ولګېده چې اوس مونځ ختم شو بل هغو دا وی تکبیر الله اکبر ویل نو صحیح ده که نه په اذکارو کې دنه دا راځي که نه سبحان الله درې دېرش شپېرې ته وی الله اکبر درې دېرش شپېرې نه نو دغه تکبیر ته مراد شو نو دا د بعضو محققینو علماو دا قول دی څوک په دې مطمئنې په دې عمل کوي بعض وایي نه الله تکبیر نه مراد الله اکبر دی اوس د یو عالم په قول زړه مطمئن شي دلایلو د لاسه اوس په هغې د عمل کې په یو بل به فتوې نه لګوو دا داسې مسلې دي چې دا یو خو اجتهادي خبره یو عالم پکې کوشش وکړي بل دا چې هر طرف بل دلایل بیانوي نو په دې کې څوک په یو بل فتوې نه لګوي د ګمراهۍ یا دا چې دا بدعتي دی یا دی نه پوهېږي نو د سعودي عرب اکثر علما د سعودي عرب هغوی دا قول غوره کړی دی چې د تکبیر نه مراد دا ذکر دی الله یادول دي نو دا استغفر الله استغفر الله نه به شروع کړي الله یادو دا وي تکبیر دی که نه الله لویي بیانول دي او دوی په مقابل کې چې کوم علما دي هغه وایي نه تکبیر نه مراد الله اکبر دی بیا استغفر الله وایي دواړه یې جمع شو نو موږ نه که څوک تپوس وکړي او زموږ خپله طریقه هم دغه ده الحمدلله چې اول الله اکبر بیا استغفر الله او چې څوک استغفر الله نه شروع کوي نو په هغه باندې ردونه نه کوو په یو قول باندې مطمئن دی او د هغوی سره خپل دلایل دي او د خبرې بیا هم یعنې وزن شتي چې تکبیر نه مراد الله لویي ده او دا ټول د الله لویي ده د اذکار ویل نو د الله لویي شوه که والله اعلم